ته سړی خو ډېر مالدار شوی دی په کوچ ته وګوره واسکټ ته وګوره موږ خو ډېر زیات غریبان یو زموږ سره اوس دعا سلام کوي که نه راځه چې میلاو شو ورسره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام څنګه یې خیر خیر دی شکر ما ویزو د پسې درتلم خو مې راځه چې هوټل ته ورشو چې روټۍ د باندې وخورم راځئ که نه راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خیر دی شکر دی لږ پیسو ته مې ضرورت دی که یو 10,000 روپۍ دې راله راکړئ پیسې ولې نه ملا ډېره مهرباني یو هفته پس پاته میلاو شي السلام علیکم وعلیکم سلام ډېر دل په اجازه سره راغلي نو یو 4,000 روپۍ مې پکار واله 4,000 روپۍ واله هو تا ډېره مننه A few moments later. السلام علیکم وعلیکم سلام دا مې 15,000 روپۍ پکار دي 15,000 روپۍ ښه 3 hours later. السلام علیکم خان وعلیکم سلام څنګه یې خیر خیر دی 10,000 روپۍ مې پکار دي 10,000 روپۍ یو هفته پس به درته میلاو ښه صحیح ده صحیح هلکه بله ورځ مې په کور کې مجبوري وه او خان پسې ورغلم په نیمه خوله یې راله پیسې راکړې او زه دا خبرې چېرته هم هېر نه کوم او که نه زه په خان پسې ورغلی وم یو 4,000 روپۍ راکړې وې خو د دا احسان به زه په قبر کې هم هېر نه کړم ما هم پیسې راکړې وې الله دیکھو که هر چا له پیسې ورکوي د ده په ما هر رنګه خدمت رالو نو زه به یې وله سر ته رسوم په نیمګړه به یې نه پرېږدم 6 hours later. د ده خو په ما قرض دی 1 hour later. هلکه دا خبرې پرېږدی هغه قرض چې مې ترې اخیستی و هغه هلته کار کوم مړه زه پرې را روان وم زه خو تې بیا د ستوري وتښتېدم دا لاسه کې زه هلته را روان وم او زما پې एकदम نظر شو او ډایرکټ یې تښتېدلی مو بیا به د دې پیسو دا قصې کوي تاسې چلو کو ما دا چلو کو او نښتې وتښتېدم السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو ډېره غلطه وکړه هغه څنګه ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې هغه داسې چې هغه کله مالدار و نو موږ له به پیسې راکولې او چې نن غریب شو نو موږ د هغه مدد نه کوو نو نن سبا هر څه چې ده د پیسې چې پیسې د سره یې نو مرګ ستا ده او چې پیسې د سره نه یې نو ملګری رشته دار یو دین په کار نه راځي ستا خبره هم صحیح ده موږ ډېر په غلطه یو